سردار ماما دست چل بوکې چې یو 5 کیلو پسته غوښه به واچې. ولې اپله پیسې دې ولیدې که نه؟ سبا به درکوم چې تختم خو نه. سردار ماما جمیل له غوښه ورکي او جمیل په خوشحالۍ روان شي. دغسې د جمیل ورځ تېره شي او په سبا جمیل یو ځل بیا سردار ماما له راشي. ماما دی ماما نه دي. اول راته ده ووایه چې پیسې دې ځان سره راولیدې که نه؟ نه که نه یاله پیسې کوم دي؟ ښه نو بیا غوښه نشته ښه؟ اول به پیسې راولې نو بیا به دله غوښه در کوم. زه یو کار به وکړو خیر دې زه لږ راته لږ ډېر ولګوه. هلکه سمه موخه ده ښه هسې مو سره پیسې نشته. هلاشه په دې باندې به دې لږه ګټه وکړو. او دې نه پس یو ځل بیا سردار ماما جمیل له غوښه په لږ ګران قیمت باندې ورکي. او جمیل چې غوښه ګرانه واخلي نو په سبا باندې د غوښې پلیټ د 100 په ځای په 200 روپۍ کې. او دغسې ټوله ورځ تېره شي خو د ګران قیمت ته وجې د جمیل نه غوښه خرڅه نه شي. او داسې ټوله غوښه خرابه شي. جمیل ډېر خفه وي. هغه غوښه واخلي د سیند غاړې له لاړ شي او ټوله غوښه وغورځوي. په سبا باندې جمیل څه لږې شان پیسې پیدا کړي او د سردار ماما قصاب دکان ته لاړ شي. دا ولې ماما څه لږې شان پیسې مې درله راوړې دي. دا واخله او نن رالې 10 کیلو غوښه راکړه. نه راوله لږې پیسې نه. ټوله پیسې راوله هله به دله غوښه در کوم کنې نشته. زه خیر دې لږه به دې راکړې وه که نه؟ نه راوله خفه نه شي. او دغسې سردار ماما جمیل له غوښه ورنکي. جمیل کور ته خفه روان وي چې په لار کې په جمیل پسې یو خر اواز وکړي. د خر په اواز باندې جمیل لږ شان ودرېږي او د هغه مازغوله یو عجیبه شان خیال راشي. بل طرف ته د جمیل ښځه شازیه د جمیل انتظار کوي چې یو ساعت پس جمیل راشي. یه سړیه ته ولې خفه؟ نو خفه به نه یم تا ته به زه اوس ووایم. ولې؟ ما لې لوی ټینشن راته جوړ شوی دی. ولې سړیه